سلامونه، وخت مو په خیر پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر له راستنو شوو هیوادوالو سره د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې وکتل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال راستنو شوو کډوالو ته په خطاب کې ویلي، تاسو ته به معلومه شوي وي چې د بل تر واک لاندې خاوره کې خوشحالۍ، دوامداره پرمختګ، د مالکیت احساس، عزت او غرور نشته. د ازادي او مالکیت احساس او غرور رښتینې خوشحالي یوازې په خپله خاوره کې ده. هغه پر ټول نړیوال مرستندویه ټولنو هم غږ کړی چې له اسلامي امارت سره په ګډه همکاري د راستنېدونکو افغانانو لاسنیوی وکړي. په تیر کال کې د حیرتان بندر له لارې د سوداګریزو توکو 10,000 کانټینرونه افغانستان ته داخل شوي دي. د فواید عامې وزارت چارواکي وایي چې په تیر کال کې د بلخ ولایت د حیرتان بندر له لارې 10,000 کانټینرونه د سوداګریزو توکو له لارې افغانستان ته داخل شوي دي. نن د بلخ په حیرتان بندر کې د چین افغان اکسپریس له لارې د 10,000 کانټینرو د رسیدو په ویاړ مراسم ترسره شول چې د چین، قرغیزستان، ازبکستان او افغانستان سره د ګډ اقتصادي دهلیز په توګه کار کوي. په دې مراسمو کې د فواید عامې وزارت د ډیر پتلې مرستیال په افغانستان کې د چین سفیر، د سودا ترانس ازبکستان شرکت مشر، د بلخ سیمه ییز چارواکي او یو شمیر سوداګرو ګډون کړی و. د فواید عامې وزارت د اورګاډي پټلۍ مرستیال محمد اسحاق صاحبزاده وویل چې اسلامي امارت هڅه کوي چې سوداګرو ته د اسانتیا په برابرولو سره افغانستان ځان بسیاینې او اقتصادي خپلواک ته ورسوي.